او عجیبه او د سوچ خبره دا ده چې موږ ته دا پته نشتي چې کله به زموږ هغه انتها او د ژوند هغه اخرنۍ مرحله راځي. زموږ د دې ژوند مثال داسې دی لکه یو کتاب. زموږ د ژوند مثال د کتاب په شان دی. د کتاب دا پاڼې اوړي، یوه یوه اوړي، یوه یوه اوړي. د کوم وخت نه چې موږ د دنیا ته راغلي یو د کتاب دا پاڼې اوړي. زموږ په ژوند کې نوي نوي مرحلې راځي. لکه الله په قرآن کې څه وایي؟ لترکبن طبقا عن طبق. مرحلو باندې تاسو تېرېږئ. اول د انسان د مور په خېټه کې، بیا روزي دنیا ته، ماشوموالی دی، او بیا ځوان شو، او بیا سړی شو، او بیا کمزوری شو. ټولې مرحلې دي موږ پې تېرېږو. دا کتاب دی، پاڼې اوړي ټولې. روزانه زموږ د ژوند نه چې یو ورځ تېره شي زموږ په ژوند کې پاڼه واوړي، کتاب کې پاڼه واوړي. اوس دا پته نشتي چې زما په کتاب کې څومره پاڼې پاتې شوي دي، او دا پته نشي چې ستا په کتاب کې څو پاڼې پاتې دي. کیدای شي دا پاڼې لږې پاتې او کیدای شي ډېرې پاتې. خو دا پناه خبره ده، الله زموږ نه پټه ساتلې. ولې پټه ساتلې ده؟ دې دپاره چې موږ ته محنت وکړو، موږ ته کوشش وکړو. مقصد زما د خبرې دا دی چې موږ ټول د الله طرف ته روان یو. د هر انسان خپل کوشش او محنت دی د دین په باره کې. رب العالمین سورة اللیل کې وایي ان سعیکم لشتا. ستاسو کې د هر انسان جدا جدا محنت دی. څوک الله ته د نږدې کېدو ډېر کوشش کوي، څوک لږ کوشش کوي، څوک درمیانه حالاتو کې روان دی، او چا بالکل د دنیا خپل مقصد ګرځولی دی او دین یې والعیاذ بالله شاته غذار کړی دی. ان سعیکم لشتا. د هر چا جدا جدا اعمال دي. خو زما سوال تاسو نه دا دی، او دا زمونږ په دې مبارک جومات کې او په دې علاقه کې افتتاحي درس دی. سوال زما په دې افتتاحي درس کې د ټولو مؤمنانو ورونو هغه دا دی، او څوک چې زما د بیان ګوري او څوک چې بیا اوري هغه ټولو ته دا دی چې زمونږ د ټولو خو محنت جدا جدا دی او روان د الله طرف ته. یو سوال تا نه دا دی، تا څه کړي دي د هغه ورځې دپاره په کومه ورځ چې به ته د الله سره ملاقات کوې؟ ته د هغه ورځې دپاره څه کړي دي؟ او جواب یې ماله مه راکوه. جواب یې ماله مه راکوه چې ما دا کړي دي او دا مې نه دي کړي. د شپې چې کله په تولۍ کې پرېوتې نو لازم به زما دې خبرې له یو 15 منټه ورکې. بس 15 منټه به بالکل د دې دنیا او د دې هر څه نه لږ جدا شي او دا سوچ به وکړي چې الله ته خو مخامخ کېده یقیني دي. په دې کې خو شک نشي. دا خو زموږ د ایمان رکن دی، زموږ د ایمان برخه ده. لازم به الله ته مخامخ کېږو. سوال دا دی، تا څه کړي دي د هغه ورځې دپاره؟ څه رسید دي جمع کړی د الله سره؟ څه دې مخکې لېږلي دي او که نه؟ لکه سورة النبأ کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې د قیامت په باره کې، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. وی بني په هغه ورځ هر انسان هغه څه چې لېږلي دي د هغه ورځې دپاره. نو موږ ته خو به یقیني د قیامت په ورځ هغه څهونه چې موږ ته کړي دي خو سم کړي دي. ځکه الله سبحانه وتعالی د سورة الحشر په آخره کې یو نصیحت کړی دی، او ډېر قیمتي نصیحت الله کړی دی. الله وی اے ایمان والو اتقوا الله، ویریږئ د الله نه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او ودي ګوري هر نفس چې د سبا دپاره یې څه لیږلي دي. ګوره الله په دې آیت کې د قیامت مونږ ته دومره رانږدې کړی چې سبا یې ته جوړ کړی وي. سبا دپاره یې څه لیږلي دي هېڅ پته نه لګي کله راځي. نو ځکه ورته الله سبا ووایي. تا سبا دپاره څه لیږلي دي؟ د هغه ورځې دپاره ما ورته څه لیږلي دي په کومه ورځ چې به موږ خپل محنت وینو په آخرت کې، او بیا به رایادو هغه څه چې موږ کم کړي دي په دنیا کې. یوم یتذکر الانسان ما سعی. الله وی په هغه ورځ به انسان رایادوي هغه څه چې څه په دنیا کې کړي دي. په بل ځای کې الله وی سورة الفجر کې يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فهغه ورځ به انسان
را یادی هغه څه چې څه په دنیا کې کړي دي او نصیحت به هم قبلوي په دغه ورځ په آخرت کې به ګوره ټول نصیحت قبلوي خو الله وایي وانى له الذکرا په دغه ورځ نصیحت قبلول فایده نه ورکوي زما مقصد د خبرې دا دی زه تاسو ټولو سره د الله د رضا دپاره محبت کوم او د دومره چې زه راغلی یم نو هم د دې دپاره راغلی یم چې موږ لږ ساعت کینو د خپل ایمان ډیر کو کینو هغه الله را یاد کو کینو هغه ورځ را یاد کو هغه ورځ را یاد کو کومې ورځې باندې چې الله ته مخامخ کېدی دي زه اکثر دې ملګرو ته په درس کې دا خبره کومه زه یم د قیامت په باره کې خو الله په قرآن کې ډېر څه ویلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې ډېر څه ویلي د قیامت په باره کې ډېر څه ویلي دي خو صرف یو آیت دی په قرآن کې یو که ما نه دا تپوس وکړو چې ما ته د قیامت په باره کې څه ووایه زه درته یو آیت ویم او دا کافي دی د هر څه نه خو په شرط د دې چې د چا زړه ژوندی په شرط د دې چې د چا زړه ویښي په شرط د دې چې چا زما خبرې ته وږي او هغه د سورة المطففین کې الله وایي يوم يقوم الناس لرب العالمين قیامت هغه ورځ ده چې ټول مخلوق به رب العالمین ته ودرېږي هغه ودرېدو دپاره ما ورته څه تیار کړي دي سوال به کېږي په هغه ورځ که نه دا خو زموږ د ټولو ایمان دی د هغه سوال دپاره یې څه جواب تیار کړی هېڅ جواب موږ سره نشته دا موږ ته پته ده هېڅ جواب زموږ سره نشته حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې ته وایي ای عایشې من نوقش الحساب عذب د قیامت په ورځ چې الله د چا سره په حساب کتاب کې خبرې شروع کړي دا سبا دا سړی تباه دی دا یقیني خبره ده حساب د قیامت په ورځ دوه قسمه دی یو دا حساب دی چې الله به یو بنده ته وایي دا به نیکعمله بنده مؤمن بنده حدیث کې راځي وی الله به ورته وایي چې پلانیه ځان ته به رانږدې کړي پلانیه په پلاني ورځ دې دا کار کړی او په پلاني ټیم دې دا نافرماني زما کړې وه وی دی به وایي چې او یا الله ما کړې وه بیا به ورته الله بله رایاده کړي بیا به ورته بله رایاده زموږ څومره نافرمانیان دي نه ختمېدونکي نافرمانیان دي او الله به ورته دا رایادوي او دا نیک بنده به اقرار کوي تر دې چې حدیث کې راځي وی د دې بنده به دا ګمان شي چې زه خو تباه شومه زه خو لاړم ختم شوم وی الله به ورته وایي چې په دنیا کې مې د باندې پرده راچولې وه نن د باندې هم راچومه زه ایسته ته نه یم الله دې دغه پرده موږ ته نصیب کړي هو هغه انسان تباه دی چې الله دې تپوس وکړو چې ولې او څنګه ځکه الله چې د چا سره په حساب کتاب کې ولې او څنګه او دا خبرې شروع کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی تباه دی دنیا کې د ژوند قدرمندو دا د همیشه دپاره خو نه دی که نه یو ورځ خو به د دنیا نه ځو ما ورته څومره خپلوان په خپلو لاسونو باندې قبر ته کوز کړي دي نږدې نږدې رشتهداران مور پلار خویندې وروڼه قیمتي قیمتي ملګري درانه درانه خلک زموږ د سترګو په دې مخ کې دې قبر ته کوز شوي دي او دې ته تللي دي یوه خاوره به پرته ده او اوس الله ته مخامخ شوي دي هغه څه چې کړي دي هغه ریزلټ به راوتی ما ورته خو به هملته ځو که نه دا ژوند دا خو وقتي طور دی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام څه چې په دې دنیا کې دي او څه چې په دې ځمکه باندې دي الله وایي ټول فنا کېدونکي دي نو دومره څه وکئ چې بیا په هغه ورځ چغې نه وهئ چې الله ما واپس که دنیا ته لکه سورة المؤمنون کې الله دغه حال ذکر کړی څه وایي حتى إذا جاء أحدهم الموت کله چې راشي یو تن ته په دوی کې مرګ ګوره بیا به په دغه ورځ ارمانونه کوئ که چېرته م څه ونه کړو کله چې راشي مرګ نو دا سړی چغې وایي قال رب ارجعون ای الله وایي ما واپس که دنیا ته بیا چې کله دی دا ویني که نه چې یاره دا خو ته سا ووتو او سا وتو والا دی او ژوند ختم شو بیا چغې وایي یا الله ما واپس که دنیا ته یا الله ما واپس که دنیا ته ښه نو څه کوې په دنیا کې بچو پسې ځي
سوی چې زما بچی نما کنه زه زما کاروبار دی هغه ګورم کنه زه ګورم چې هغه جیداد د هغه میراث څنګه تقسیم شوی دی نه الله وی دی وی لعلی اعمل صالحا فيما تركت یله ما واپس که دنیا ته چې زه نیک اعمال وکړم زه تاسو ته دا وایم د دغه ارمان کولو نه مخکې موږ سره اوس موقع شته حدیث کې راځي حدیث کې چې 2 رکعاته مونځ د دې قبرونو والا ته دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه غوره ښکاري خو هغه په قبر کې دي موږ ته څه ویلی نه شي یعنې دې قبر والا نه که دې قبرونو والا چې ته خبرې کولی که نه او موت ته یې خواله ورغلی وی او موږ ته تپوس کړی وی چې پلاني ته څه وی نو هغه به ویلی وی چې یاره د 1 رکعت موقع راته میلاو شوی وی ځکه چې هلته د هغې هغه بدلې ولیده دا یو سبحان الله چې موږ وایو که نه دا یو استغفر الله چې موږ وایو زموږ نه په یو سیکنډ هم نه لګي هو رب الکعبه قبرونو والا ارمانونه کوي ورې ارمانونه کوي قبرونو والا چې موږ یو پیر سبحان الله وویلې موږ یو پیر الحمدلله وویلې موږ الله ته ودرېدې او مونځ مو کړې او زما او تا سره اوس هغه موقع ده خو موږ ترې فایده نه اخلو څه به کوې چې کله به تا پسې ملک الموت راشي او تا نه ساه اخلي سورة القيامة کې الله ناشنا منظر ذکر کړی كلا إذا بلغت التراقي الله وی کله چې راورسېده روح مرۍ ته کله چې راورسېده روح مرۍ ته وقيل من راق او خلک چغې کي یاره څوک وایي ډاکټر وله راولئ څوک وایي دمګر وله راولئ څوک وایي مولا وله راولئ سخته په هغه باندې د زنکدن ډېره شوي د دې زنکدن ګورې بې انتها سختۍ دا په موته باندې راځي الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي ډېره سخته ورځ ده ډېره یو حدیث کې داسې راځي وایي د مرګ داسې سخته ده لکه سړی چې 300 ګزاره په توره باندې لګي او عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه به دا خبره ډېره کوله وایي زه حیران یم هغه سړي ته چې د ده نه سا اوزي او د ده عقل کار کوي او دی بیا هم نشي ویلی چې دا مرګ څه ته وایي هلکه وایي عقل دې کار کوي خو ویې وایه که نه نو چې کله په خپله په عمرو بن العاص رضی الله عنه باندې مرګ راغی نو هغه زوی ورسره خوا کې ناست عبدالله رضی الله عنه نو هغه ورته ویې پلار جانه تا به دا خبره کوله چې زه حیران یم هغه سړي ته چې عقل یې کار کوي او دی دا نشي ویلی چې مرګ سخته څنګه ده نن ته بیان که چې د مرګ څنګه سخته ده زه په هغه باندې زنکدن و نو هغه ورته وکتو ویې زویه ډېر څه نشم ویلی ځکه چې خبرې راته ګرانې دي خو داسې راته ښکاري لکه د اسمان چې په ځمکه باندې راولېدلی او زه په منځ کې بند شوی یم او داسې راته ښکاري لکه چا چې د وحود غر راوړی او زما په مرۍ باندې ایښودی او داسې راته ښکاري لکه چا چې غني زما په دې بدن کې دننه کړي او هغه راکاږي او د هغې سره د ټول رګونه راوځي داسې سخته ده په ما باندې یو لویه سخته موږ ته پرته ده وقیل من راق خلک چغې کي که نه وایي څوک شتي دمګر څوک شتي مولا ډاکټر ول راولئ هلکه هسپتال ته یې ورسوئ پلاني ځای ته یې ورسوئ پلاني ځای ته یې ورسوئ الله وایي وظن انه الفراق دوی خو دا چغې وایي خو الله وایي دې مړي ته یقیني پته چې زما د جدا کېدو وخت دی دا خلک هسې لګیا دي باندې وایي وظن انه الفراق ناشنا حال الله بیانی والتفت الساق بالساق الله وی کله چې یوځی شي پنډۍ د پنډۍ سره الى ربك يومئذ المساق په هغه ورځ الله ته مخامخ کېدي زما سوال دا دی مقصد زما د خبرې دا و چې کله زما پنډۍ د پنډۍ سره یوځی شي او ستا پنډۍ د پنډۍ سره یوځی شي په هغه ورځ به الله له څه جواب ورکوو دا پنډۍ د پنډۍ سره یو کېده دي څه مطلب دی مطلب د دې یو دا دی کله چې په انسان باندې د زنکدن دا سخته راشي که نه نو د ډېرې سختې نه دی دا یو خ په دې بلې سره سمه جوخته کړي دي چې اکثر چې تاسو مړي وینئ د هغوی د خپې داسې جوختې دي یو بل سره د تکلیف د لاسې دا خپې جوختې کړي او یو معنی علماو دا کړې ده والتفت الساق بالساق او کله چې پنډۍ د کفن یوځی شي د پنډۍ د انسان سره د کفن هم پنډۍ ده که نه د کفن سر هم دی سر یې دی اولنی سر دې ته سر وایي
اخرنی چې کوم دی د پنډۍ وایي که نه نو اخر د کفن یو ځای شي د انسان د پنډۍ سره الى ربک یومئذ المساق په هغه ورځ الله ته مخامخ کېده دي الله نه تله دي نو زما سوال تاسو نه دقه دی چې نن د شپې کور ته لاړ شئ یو 15 منټه به زما دې سوال له جواب وګورئ چې کومه ورځ زما پنډۍ د پنډۍ سره ولګي په کومه ورځ چې د کفن پنډۍ زما د پنډۍ سره ولګي په هغه ورځ به زه الله ته څه ویمه زم د خپل حال نه ښه خبر یم تم د خپل حال نه ښه خبر یې هغه قیامت هغه ناشنا ورځ دومره ناشنا ورځ ده زم چې دغې ورځې په تذکیرې سره څوک ونه یېرېږي دی په هېڅ باندې هم نه یېرېږي په هغه ورځ چې ټول مخلوق به الله ته راجمع کېږي الله وایي ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الله وایي کله چې شپېلۍ کې پوکې وکړی شي اسرافیل علیه السلام پکې پوکې وکړي که نه الله وایي دا ټول مخلوق به راجمع کومه د آدم علیه السلام نه واله د اخرني کسه پورې ټول مخلوق به الله ته ولاړي موتا به پکې ولاړ یو که نه به یو موتا به پکې هم یو ابه ناشنا ورځ ډېره خطرناکه ورځ د هغه چا دپاره چې نیک عمل یې نه دی کړی او ډېره ښایسته ورځ د هغه چا دپاره چې ځان له څه لیږلي دي هلته ډېره د ګیرې او د هیبت ورځ ځکه ورته الله سخته ورځ ویلې ده فذلک یومئذ یوم عسیر الله وایي هغه ورځ ګوره ډېره سخته ورځ ده ډېره ګرانه ورځ ده ستا څه خیال دی چې کله ته ودرېږې الله ته او د هغه ورځې مقدار 50 کاله دی 50 کاله او دا نور راجمع راشي موږ ته رانږدې شي د یو میل په فاصله کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي بعض خلک به په خولو کې ډوبي د ګیټو پورې بعض د زنګنانو پورې بعض د بډې پورې بعض د نامه پورې او بعض د سینې پورې ومنهم من یلجمه العرق الجاما او بعض به په دې خولو کې بلکل ډوبي دننه والعیاذ بالله د اعمالو مطابق به انسان په خولو کې ډوبي هغه سخته ورځ به موږ څه کوو چې کله موږ الله ته مخامخ ودرېږو او رب العالمین په خپله فیصلې له راشي اوږد حدیث دی اوږد حدیث خو زه د خلاصه بیانوم او انشاءالله چې کله موږ دلته هفتهوار درسونه شروع کړو دا ټولې خبرې به تفصیلا راځي انشاءالله حدیث کې دا راځي چې دا خلک به ولاړ د قیامت په ورځ نه خوراک نه څښاک لغړ توغړ ناسونه ته څنګه چې پیدا شوي دي هغه شان به ولاړ وي دا ناشنا خبره ده څنګه چې دې دنیا ته راځي دغه شان به د دنیا نه ځي ځکه الله څه وایي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله ما پسې به دقه شان راځي لکه څنګه چې مې اول پیر پیدا کړی وي که ته یې غواړې او که نه غواړې ته به دقه شان ځي دنیا ته ما وتراړو لګړ توغړ وي که نه دقه شان لګړ توغړ به الله رسو ما بل اوس دې ملګرو ته په یو بیان کې دا خبره بیان کړه تاسو ته بیا بیانوم او کیدای شي تاسو اورېدلي چې د انسان د ابتدا او انتها دې کې لږ سوچ وکړه ژوند به دې را ژوندی شي او زړه به دې را ژوندی شي او هغه داسې کله چې موت دې دنیا ته رالو او د مور د خېټې نه راووتو نو موږ د دې نه خبر وو چې کوم ټیم کې زه پیدا کېدم څوک ولاړ و ما ته کومه ډاکټره ولاړه وه کومه زنانه ولاړه وه د چا په لاس کې زه راوتی یم دا پته موږ ته شتې نشتي که نه دقه شان دا پته نشتي چې په قبر کې به هم څوک ږدي هېڅ پته موږ ته نه لګي اوس ګوره زموږ خوا شاته ډېر ملګري ډېر خپل خپلوان دي خو موږ ته پکې دا پته نشي چې په دوی کې به کوم یو سړی زما قبر ته کوزېږي کوم یو سړی به ما په قبر کې ږدي ابتدا انتها سوچ ورته کوه ښه بیا کله چې دا ماشوم د مور د خېټې نه راووتو نو زر په ډاکټرانو کپړه واچوله لګړ دی پټې کوي دقه شان چې د دنیا نه ځیم خلک د باندې کفن واچوي لګړ دی پټې کوي کله چې د مور د خېټې نه راووتې ویوې لمبه وایي چې صفا شي هم دقه شان چې مړ کېږي ویوې لمبه وایي چې صفا شي د دنیا ته چې راغی دنیا ته چې راغی نو په څه باندې نه پوهېدو ناخبره چې ځیم دقه شاني ما یو فایده دا هم بیان کړې وه پای کې دا ماشوم چې د دنیا ته راشي که تاسو خیال کړی د لاسې موټی کړی دي د ماشومانو د لاس موټي همیشه دي
کله پکې د پلار ګیره راونیسي او کله د مور ویښته راونیسي. اشاره ده دې ته وایي ډېر حیرس دی چې د دنیا به ټوله را جمع کوو او چې کله د دنیا نه ځي دا لاسونه دي چې کوله پراته وي هېڅ پکې هم نه و خالي ترې لاړه ټوله بیا د لاس بندواغه کولاوي بندواغه کولاوي و هېڅ پکې هم نه و. لوی درس زموږ دپاره په دې کې پروت دی لوی درس پکې پروت دی. ښه کله چې موږ د مور د خېټې نه راووتو د تیرو نه راووتو که نه او بیا چې په قبر کې کېښودو بیا یې تیرو ته کوز کړو د تیرو نه راووتې او بیا یې تیرو ته کوز کړې. نو هسې خبره مې دا کوله چې کله موږ الله ته ودرېږو او 50,000 کاله ورځي او لغړ توغړ ولاړ یو او هېڅ را سره هم نه یي صرف موږ یو زموږ اعمال یي. نو دا خلک به ډېر تنګ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو یاره وایي چاته وایو چې الله ته سپارش وکړي چې حساب کتاب شروع کړي. ښه نو اتفاق به په چا باندې راشي؟ په آدم علیه السلام باندې. وایي آدم علیه السلام ته وایي ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی دی. زه چې ځو آدم علیه السلام ته وایو دوی به لاړ شي آدم علیه السلام ته به وایي یا آدم ای آدمه ته الله په خپلو لاسونو پیدا کړی ته د انسانانو پلار یې اما ترى ما نحن فی ته نه ګورې دا په کومه سخته کې ستا دا بچي ولاړ دي. الله ته ووایي چې حساب کتاب شروع کړي. خلک تنګ شوي دي نو هغه به څه وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی. الله اکبر. تاسو لاړ شئ په چا پسې؟ تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام په نوح علیه السلام پسې. دا د الله ولنی پیغمبر دی ځمکې ته لیږلی شوی دی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې. نوح علیه السلام به وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې. دا د الله خاص ملګری دی. الله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم د الله خاص ملګری دی. خلک به ابراهیم علیه السلام ته وایي ای ابراهیمه ته د الله خاص ملګری په موږ باندې سخته ډېره شوې ده که ته الله ته ووایي چې حساب وکړي زموږ سره. هغه به ورته وایي زما سره د خپل ځان غم دی. په موسی علیه السلام پسې لاړ شئ د ده سره الله ډایرکټ خبرې کړي دي. وکلم الله موسی تکلیما. الله په قرآن کې وایي ما د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي. خلک به وایي ای موسی تا سره خو الله خبرې کړي وي. الله ته ووایه چې سپارش وکړه چې زموږ دپاره د حساب کتاب شروع کړي. موسی علیه السلام به وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی. د چا سره د طاقت دی چې الله سره خبرې وکړي. یو حدیث کې راځي وایي دا پیغمبران به وایي چې موږ د الله سره خبرې نشو کولی. نن زموږ رب دومره غضب کې دی چې مخکې چېرته دومره غضب کې نه و. موږ نشو ویلو الله ته. تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې. عیسی علیه السلام الله بغیر پلار نه پیدا کړی دی. هغه ته خبره وکړئ. خلک به لاړ شي عیسی علیه السلام ته به وایي ای عیسی موږ باندې سخته ډېره شوې ده. دې خپل رب ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي. هغه به ورته وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. ګوره په هغه ورځ د دې اوچتو پیغمبرانو د الله سره د خبرو طاقت نشته. الله په سورة النبأ کې څه وایي یوم یقوم الروح والملائکة صفا. الله وایي په هغه ورځ به جبریل علیه السلام هم ولاړي په ارض محشر باندې. ملایک به هم ولاړي ټولو به صفونه جوړ کړي. لا یتکلمون. الله وی چا کې به طاقت نه چې ما سره خبرې وکړي. الله اکبر. او چې د یو کمپنۍ یو مشر راشي د یو علاقې مشر راشي او وایي چې ټول خلک راجمع کړه زه حساب کوم د دې ټولو سره. څوک به د هغه سره خبرې وکړي؟ نشي کولی. نو چې کله د دې مخلوقاتو هغه خالق دا ټول راجمع کړي او وایي چې زه ټولو سره حساب کوم څوک به سره خبرې وکړي؟ هېڅوک خبرې نشي کولی. عیسی علیه السلام به وایي لاړ شي په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې. دا د الله خیرنی پیغمبر دی. دا د اولنو او د اخرنو سردار دی. د ده دپاره الله راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. ده ته ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک ما پسې راشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي زه به ووایم الله ته. بیا به په اوږده سجده باندې پرېوځي په اوږده سجده باندې د الله حمدونه ثناګانې حمدونه ثناګانې.
بیا به ورته الله وایي یا محمد ای محمده صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک سر اوچت کا چې څه غواړې موږ به یې دله درکو او د چا چې سفارش کوي موږ به یې قبول کړو څه وې یا الله وایي حساب شروع کا دا خلک تنګ شوي دي به ډېر ناشنا وخي بیا الله وی وجاء ربك والملك صفا صفا هغه ورځ به ستا رب په خپل حساب کتاب نه راشي دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملایکو باندې کوي دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي نه نه حساب کتاب له به الله سبحانه وتعالی په خپل راشي ځکه الله وی وأشرقت الأرض بنور ربها الله وی په هغه ورځ به د ځمکه رڼا شي د الله په رڼا سره د الله په نور سره به د هر څه وپړقېږي الله به راشي حساب کتاب به شروع شي حدیث کې راځي وی هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم اواز کېږي هر انسان ته به اواز کېږي وإذا الوحوش حشرت سورة التکویر کی دی اللہ بساروی مراجمه کړي په هغه ورځ یو حدیث کې راځي یو روایت کې وی دا ساروی او زناور به شاته ولاړي دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به وایي یاره نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده نن خو د دوی سره حساب کتاب دی ښه دا زناور به دا وایي دا ساروي به دا وایي هر انسان ته به اواز کېږي او حدیث کې راځي چې کله اواز وشي اواز کېدو والی نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی او اواز به داسې کېږي زه تا ته دا وایم لږ زما دا خبره زړه ته کوزه که بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي غونه یې په انسان باندې ځیږ شي غونه یې په انسان باندې ځیږ شي دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا اواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله ځان دې تیار کړي الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي الله وایي د ده نمبر دی نو کب مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو او چې الله حدیث کې راځي ما منکم من احد الا ويكلمه ربه په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي الله به ډایرکټ خبرې کوي لیس بینه وبین عبده ترجمان زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه وي ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي زه تا ته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته څنګه وځو ما ورته الله پسې څه به وړو د الله مخې ته دا ټک خطا عمل به وړو دا بې وخته منځونه به وړو دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي څه به کوو په هغه ورځ او بیا چې عملنامې تقسیمیږي الله اکبر هغه ناشنا منظر دی چې کله عملنامې تقسیمیږي چاته چې عملنامه په ښی لاس کې ورکړی شو کامیاب دی چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی څه وایي الله زه درته ذکر کومه فاما من اوتي کتابه بیمینه چاته چې عملنامه ورکړی شي په ښی لاس باندې الله دې موږ ته عملنامې په ښی لاس راکړي چې چاته عملنامه په ښی لاس ورکړی شي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه دی به چیرې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عملنامه خوشحاله به وي که تاسو خیال کړئ کله چې یو سړی په سکول کې مدرسه کې کالج کې یونیورسټۍ کې سبق وایي او ریزلټ یې راوځي امتحان یې راوځي کامیاب شوی نو بیا هر چا ته ښیي وي وګوره که نه وګوره په دغه ورځ به د عملنامه چې چا ته په ښی لاس میلاو شي اواز به کړي وګورئ که نه زما عملنامه وګورئ په ښی لاس الله راکړه انی ظننت انی ملاق حسابیه زما یقینو په دې ورځ باندې چې زه به د الله سره میلاویږم ما ډېر محنت کړی و د هغې دپاره الله به ورکوي دته څه فهو فی عیشة راضیه في جنة عالية قطوفها دانية
الله وی ډېر ښایسته ژوند به زه دغه خلکو له ورکوم دنګ دنګ جنتونو کې به وله ځای ورکومه داسې دنګ دنګ جنتونه چې میوې به یې نږدې الله وی داسې ځای کې به وله ځای ورکوم الله دې موږ ته په هغه ځای کې ځای راکړي او بل طرف ته واوره دا ډېره د یېرې خبره ده وأما من أوتي كتابه بشماله او چاته چې عملنامه ورکړې شو په ګس لاس تباه دې دا سړی الله وایي چاته چې عملنامه ورکړې شو په ګس لاس چغې به کي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا یا الله وایي تبعی د زما دپاره چې ما ته د سر عملنامه نه وی میلاو شوې ولم ادري ما حسابیه چې زه د سره د خپل عمل نه خبر شوی نه وی یا لیتها کانت القاضیه ارمان چې د دنیا د دې مرګ سره زه ختم شوی خاورې شوی ما اغنا عني ماليه زما مال خو مال څه فایده رانه کړه هلک عني سلطانیه زما غ بچایی خو زما نن ختمه شوه زما غ زور خو ماله فایده رانه کړه زما غ قوم ماله فایده رانه کړه زما غ نسب ماله فایده رانه کړه دی به دغه چغې وایي کاواک شوی به یې دې سړي ته خلک کاواک وایي او تاسو دې ذلت ته سوچ وکئ چې د ټولو مخلوقاتو په مخ کې دی دا چغې وایي ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته ډېره ښایسته دعا ده تاسو یې غواړئ ابراهیم علیه السلام به دا دعا ډېره غوښته الله ته به یې وي ولا تخزني یوم یبعثون یا الله ما مه شرموه په هغه ورځ چې کله به ته دا مخلوق راپاڅېږي هغه ډېر لوی شرم دی الله یې د هغه شرم نه موږ وساتي چې د آدم علیه السلام نه ول اخرني کس ورو ټول ولاړ وي د دې ټولو په مخ کې یو سړی وشرمېږي نو دی به چغې کي وی به چې زما بچایی زما مال زما بچی چی شو الله به آواز وکړي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه الله به آواز وکړي دا سړی بوځئ ویې تړئ جهنم ته ګزار کړئ دی اوس چغې وایي اوس خو چغې فایده نه ورکوي الله دې دغه سختو حالاتو نه موږ وساتي او الله دې زموږ عملنامې موږ ته په ښه لاس کې راکړي هغه ورځ چې هېڅ هم فایده نه ورکوي نه دا بچي نه دا مال نه دا شهرت نه دا دبدبه نه دا ښایست نه دا نسب نه دا قوم نه دا زور نه دا طاقت هېڅ هم فایده نه ورکوي هر څه به تا نه پاتې شي هر څه به درنه پاتې شي الله څه وایي په سورت لقمان کې واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ویرېږي د هغه ورځې نه چې پلار به بچي له فایده نشي ورکولی او بچی به پلار له فایده نشي ورکولی سورت عبس کې ما ورته په مخه وایو یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ به یو سړی د خپل ورور نه تښتي د خپل مور پلار نه به تښتي د خپلې ښځې نه به تښتي د خپل بچي نه به تښتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه په هغه ورځ به هر انسان په خپل کار کې مصروف وي مور پلار ته به د چا خیال نه وي ښځې ته به د چا خیال نه وي بچو ته به د چا خیال نه وي دې بعضو خپل دنیا خپل آخرت تباه کړو د خپلو بچو دپاره د خپلې ښځې دپاره د خپل مور پلار دپاره د هغه خلکو دپاره یې خپل آخرت تباه کړو چې د قیامت په ورځ به هغوی د ده نه تښتي او دی به د هغوی نه تښتي څه به کوو په هغه ورځ په کوم ورځ چې به رازونه راښکاره کېږي د سینو اوس خو زما او ستا په سینو کې ډېرې خبرې دي که نه الله ته پته ده بیا موږ ته پته ده د شپې پټ خو زما او ستا ډېر اعمال دي که نه چې هغه الله ته پته ده څه کې ته څه نه کې ښکاره ګناهونه پټ ګناهونه الله ته معلوم دي که نه په هغه ورځ به د هر څه راښکاره کېږي یوم تبله السرائر الله وایي په هغه ورځ به زه رازونه راښکاره کوم د سینو زه دې بندګانو زه د الله دې بندګانو ته دا خبره کوم د زړه د کومې نه او دې ملګرو ته ما کوم ملګري چې زموږ د درس دي هغوی ته ما دا مسله مخکې بیان کړې وه په دې سعودي عرب کې لکه د موبایل کمپنیانې د ایس ټي سي او موبایل یو زین او د پاکستان کې ټیلینار او جیز او دا دي ټول اوس ګوره
چې یو سړی خپل ریکارډ راویسته غواړي یا حکومت ستا ریکارډ راویسته غواړي نو ستا په دې نمبر باندې 15 کاله مخکې ریکارډ دله ټول راوباسي 10 کاله مخکې ریکارډ دله ټول راوباسي او داسې پاڼه به دله درکړي چې په هغې کې به یې لیکلي وي په پلاني ټایم یې پلاني ته ټلیفون کړی او دومره خبرې شوي دي او که ضرورت راپېښ شو دا خبرې دله هم راوباسي هسې ما سوچ کوو یو ورځ ما وی مای دا د الله د مخلوق طاقت دی نو چې د هغه الله سره به څنګه طاقت دی چې دې کمپنیانو زموږ داسې ریکارډ ځان سره ساتلی دی او راویستی شي نو الله سره به زموږ څنګه ریکارډ پروت دی دا ټولې خبرې د الله سره پرتې دي دا ټول ریکارډ زما او ستا د الله سره پروت دی نو ځکه زما د خبرې مقصد دا و دې ټولې خبرې چې ما وکړه د آخرت دا سختې او د قبر دا او د مرګ هغه دا چې دغه ورځې دپاره محنت او کوشش محنت او کوشش محنت او کوشش زمونږ ګورې دا راته ووایم دا دنیا ضرورت دی ګورې آخرت مقصد دی موږ خبره الټه کړې ده د دنیا نه مقصد او هدف جوړ کړی دی ګوره موږ چې کله ډاکټر خواله ورشو او دوایي راله راکړي مثال کې د ټوخي دوایي دې ته راوړي ډېره ترخی نو تا ته دا وایي چې کله ټوخی د باندې اوس کوې که دې زیات کړو بیا دې خرابوي دغه شان د دنیا ده چې څومره ضرورت دی دومره کوه که دې زیاته کړې بیا دې خرابوي ورې بیا دې د الله نه غافله کوي بیا دې د آخرت نه غافله کوي نو راځئ چې یو نوی ژوند شروع کړو راځئ چې د آخرت دپاره محنت او کوشش شروع کړو دنیا به کوو دنیا ضرورت دی دې نه بغیر ګزاره نه کیږي خو دومره به یې کوو لکه څومره چې ضرورت وي بس آخرت له به ټیم ورکوو الله له به ټیم ورکوو د الله عباداتو ته به رجوع وکړو کوم ګناهونه چې زموږ نه شوي دي هغه شوي دي او بیا به یو نوی ژوند شروع کړو توبه به وباسو الله ته به واپس شو زما مقصد د ټولې خبرې هغه دا و نو انشاءالله یو نوی ژوند به شروع کړو که نه به شروع کړو انشاءالله یو نوی ژوند د نن نه انشاءالله زموږ ډېر کریم مهربانه رب دی ګورې هر ټیم چې واپس شي د هغه دروازه کولاوي ډېر کریم رب دی ډېر مهربانه رب دی زما او ستا په توبې باندې سخت خوشحالېږي ډېر زیات خوشحالېږي او د خپل در نه ګوره څوک نه شړي ګورې نه شړي څوک نه شړي هغه حدیث تاسو ته معلوم دی که نه یو سړی په بني اسرائیلو کې څو قتلونه یې کړي یو کم سل یې کړي که نه یو کم سل قتلونه یې کړي بیا لاړ په یو پیر پسې هغه پیر ته یې ویوي زما توبه به الله قبوله کړي نو دا پیران اکثر جاهلان یې که نه علم خو سره نه نو هغه پیر ورته ویلي زه مړه یو کم سل کسان دي وجلي ته به توبو پسې ګرځي هغه غوسه شو هغه پیر یې مړ کړو څو شو سل کسان شو بیا د یو عالم سره یې ملاقات وشو وی الله به زما توبه قبوله کړي او ولې نه قبولوي خو ته داسې کار وکړه چې د خپل کلی بدل کا د خپل علاقه بدله کا د توبې په دې کې هم ډېر اثر یې ګورې چې ته د بدو خلکو په منځ کې اوسېږي توبه نه شي ویستی نو هغه روان شو د نیکانو خلکو کلي ته هغه ورته یو کلی وښود عالم دغه کلي ته روانو په منځ کې مړ شو کلي ته روانو په منځ کې مړ شو ملائک د رحمت او ملائک د عذاب ټول رالو د هغوی جګړه شو حدیث کې راځي وی د عذاب ملائک چې کوم وو هغوی ووایي چې نه نه دی خو دغه کلي ته ډېر نږدې دی د کوم نه چې راوتی دی د رحمت ملائک ووایي نه نه دی خو یې هغه کلي ته نږدې دی کوم ته چې روان دی دوی دقه خبرې کولې رب العالمین دومره مهربانه دی ګوره د هغه مهرباني وبیانوله وی الله دغه ټیم کې د ځمکې ته ووایي د کمې ته چې روان ور نږدې شوي وی هغه را نږدې شوه او دا کمې نه چې راوتې وه الله هغې ته ووایي ان تباعدي لرې شه هغه لرې شوه په اخره کې ملایک ووایي راشه را ځمکه به ناب کړو وی صحیح ده ناب پې کړو چې ناب یې کړه چې ناب یې کړه نو هغې ته نږدې و کمې ته چې روان و رب العالمین وبخو جنت ته لاړو ډېر مهربانه رب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت ته تللی وم یو سړی مې ولیدو په دې جنت کې تو راتو ګرځېدو چې تپوس مې وکړو چې دا سړی جنت ته څنګه تللی دی وی هغه دې د لاسه تللی و چې دی په یو لار باندې تېرېدو په یو لار باندې او د ونې یو خاخ یو شاخ هغه یو څانګه هغه په دې لاره باندې راغلی و دا خلک یې تنګول
نو دې سړي سوچ وکړو چې راشه دا کټ که چې د الله دې بندګانو ته اسانتیا پیدا شي نو هغه څانګه یې د هغه ځینه پرې کړه وی الله دغه کار دومره خوښ شو چې ویې وکړو. داسې مهربانه رب دی. په معمولي څه زموږ نه راضي کېږي خو موږ هغه معمولي څه هم نه کوو که نه. نو الله ته به واپسي وکړو انشاءالله، یو نوی ژوند به شروع کړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي د نوي ژوند د شروع کولو، او موږ چې مخکې څه کړي دي الله دې راته هغه ټول معاف کړي. تاسو ته چې څنګه پته ده او مخکې اعلان هم وکړی شو د مانځه نه بعد چې دا درس به هفتهواري انشاءالله، هره هفته د ماسخوتن د مانځه نه بعد. او دا د دې دپاره یو کتاب هم غوره کړی شوی دی چې هغه کتاب به انشاءالله بیا ملګري تاسو ته را پیدا کړي او تاسو ته به یې درکړي انشاءالله. نو په هغې کې به انشاءالله د قرآن درس، عقیدې مسایل به راځي، د مانځه مسایل، د اودس مسایل، دا به انشاءالله په ترتیب باندې وایو چې څو پورې الله ژوند را کړی دی. نو کوشش کوئ چې تاسو هم دې درسونو له راشئ او د ځان سره نور ملګري راولئ. نن الحمدلله ما خو سوچ کوم چې اولنی درس دی چې ګوره څومره ملګري به خو ډېر ملګري راغلي دي الحمدلله، ډېر ملګري راغلي او انشاءالله روان کې امید ده چې دې نه به زیات انشاءالله، ځکه چې اکثر ملګري لا خبر نه دي. نو تاسو د ځان سره نور راولئ. مونږ وایو که زه یم که مونږ کې هر یو کس داسې وي چې زه به یو کس راولم نو څومره به شي، او چې هغه به یې دا ووایي چې زه به یو راولم او زه به یو راولم، نو دا یو غټه نه ختمېدونکې سلسله ده. بیا انشاءالله نږدې ورځو کې به دا ملګري د دې نه الله ښه ډېره انشاءالله باذن الله، ځکه چې اکثر ملګري لا خبر نه دي. تاسو چې خپلو ځایونو ته لاړ شي خپل ملګري خبر کړي. وګوره څومره بدبختي ده په هفته کې یو درس له سړی نشي راتلی او بیا ما ورته لاس چوت کړو یا الله ما وبخه. نو ما وویل لږ ساعت مخکې ووایي که نه چې موږ هغه لږ محنت هم نه کوو. اوس په هفته کې یو درس 50 منټه 45 منټه هغه هم موته نشو کېناستی د الله دین دپاره او د دنیا دپاره څومره وخت دی، سهار شي ماښام شي موږ د دنیا دپاره منډې ووهو. نو انشاءالله کوشش به هم کوو، محنت به کوو او د یو بل خیرخواهي به کوو باذن الله. زه اوله کې او اخره کې د الله شکر ادا کوم. د الله په نعمتونو کې یو اوچت نعمت دی چې الله چاله موقع ورکړي په دې مجلس کې د کېناستو. زه درته په اخره کې یو حدیث بیانوم او خبره پرې ختموم. یو حدیث کې راځي چې دقه شان یو قوم را جمع شوي لکه څنګه چې موږ را جمع شوي، ملائک چې کله بره لاړو وي الله ته تپوس وکړو او الله ته پته وه زما دا بندګان وي ولې ناست دي؟ هغه ورته وي الله ستا جنت غواړي. وی لیدلی دی؟ وی نه. وی که وی لیدو یا الله بیا خو به ښه ډېر غواړي. او وی د څه نه یېرېږي؟ الله ورته وی وی الله ستا د عذاب نه یېرېږي. وی لیدلی دی؟ وی نه. وی الله که وی لیدو بیا خو به ته سم یېرېږي. وی الله ورته وی دې ملایکو ته ګوره د دې مجلس کې د کېناستو فایده راته وایم 40 منټه 50 منټه خو فایده واوره، هغه خو جدا فایده لري چې ته به دین زده کړې، خو دا فایده واوره. وی الله ملایکو ته وایي چې تاسو ګواه شئ څه چې دوی غواړي هغه وله ورکومه او د څه نه چې یېرېږي د هغې نه یې بچ ساتمه. وی ملایکو ته وایي چې یا الله هغه پلانې پکې ناست هغه ګورې د بیان اورېدو په مقصد نه و راغلی، د هغه څه کار و راغلی. کله نا کله داسې وشي یو سړی په چا پسې راشي ویې ګوري خو جومات کې ناست دی نو دی ورسره هم کښېني، په دغه نیت نه یې راغلی خو کښېني. یا الله وی هغه پکې په دې نیت نه راغلی و، اورېدو له نه و راغلی، زده کولو له نه و راغلی. وی الله ورته وایي چې دا داسې قوم دی څوک چې دوی سره کښېني هغه هم زه بخښمه. زه وایم که صرف دا شرف موږ ته میلاو شي نو څومره لوی شرف دی. نو زه په اوله کې او په اخره کې د الله شکر ادا کوم او بیا د هغې نه بعد مکتب دعوت ارشاد صنایع جدیده کم دعوت سینټر چې دی چې هغوی دا موقع راکړه او موږ دپاره اجازت راکړو، نو د هغوی شکریه ادا کوم. الله یې د هغوی کوشش قبول کړي او خصوصا کم د الله بنده چې د دې درس دپاره منډه والې ده او د دې دپاره یې کوشش کړی دی او زما خواته تلی راغلی دی او بیا یې د مکتب سره خبرې کړي دي او د دې دپاره دا ټوله منډه وایي رب العالمین دې د هغه دنیا او آخرت ښایسته کړي. او د هغه هم زه شکریه ادا کوم چې تاسو سره محبت دی چې تاسو د الله دین زده کوئ. په دې درس د چا نه څوک پیسې نه غواړي، نه زه پیسې غواړم نه مکتب والا پیسې غواړي نه هغه ملګری پیسې غواړي، خو ټول مقصد یو دی زموږ د ټولو د راجمع کېدو هغه دا چې د الله د دین یو ټکی زده کړو بس. نو الله دې موږ په دې خپل هدف کې کامیاب کړي او الله دې زموږ تیر شوي ګناهونه راتلونکي ګناهونه
پټ ګناونه ښکاره ګناونه واړه ګناونه غټ ګناونه الله دې ټول وبخي رب العالمین دې موږ ته د آخرت سختي اساني کړي الله دې موږ ته د مرګ سختي اساني کړي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي په کوم ټیم کې چې زموږ نه الله راځي الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي په کوم ټیم چې موږ په قرآن او په حدیث باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين